کابل هغه ښار چې د کرونا ویروس یوه درنه څپه یې تېره کړه. په دې ښار کې له تېرو څو میاشتو راهیسې د قرنطین تدابیر وضع شوي، خو د لوی اختر په رارسېدو داسې ښکاري چې نه کرونا وي او نه قرنطین. خلک د اختر منځلو لپاره چمتووالي ته له کورونو ښارونو ته راوتلي. د دې ښار اوسیدونکي وایي کرونا او قرنطین ورته سرخوږی دی او اختر باید ونمانځي. ولې نه؟ اختر خو داسې یو شی د اختر خو تېرېده، خو د مجبوریت نه راوځي چې مجبوره ونه اوسېږي هېڅوک نه راوځي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې له کوره راوتلي مجبوریت دی. قرنطین وقتی میشه که حکومت برشون کمک کنه، پول، غذا، امکانات، همه چیز. ما در دیگر کشورها میبینیم که زمینی همه چیز برای ملت خود مهیا ساخته. د عامې روغتیا وزارت بیا په وار دا خبرداری ورکوي که کابل ښاریان د کوچني اختر په څیر روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي او اختر لکه تیر ونمانځي، نو لرې نه ده چې د کرونا ویروس یوه بله څپه پر دې ښار راشي او د کوویډ 19 ناروغانو شمېر بیرته مخ پر زیاتېدو شي. وزارت صحت عامه دې نه ډېره زیاته یاره لري چې خدای نخواسته موږ د وړوکي اختر اشتباه په لوی اختر کې بیا تکرار نه کړو. په وړوکي اختر کې موږ د وزارت صحت عامې سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړه او دا د دې باعث شوله چې 2 هفتې بعد د وړوکي اختر نه ډېر زیات واقعیات راغلل او دا دې حد پورې راغلل چې د موږ شفاخانې له مریضانو نه ډکې شولې. مړینه هم ډېره زیاته شوه د وړوکي اختر نه بعد. نو د وزارت صحت عامې سپارښتنه ټولو خلکو ته دا ده چې په دې اختر کې هغه اشتباه بیا تکرار نه کړو. د خلکو دا ګڼه ګوڼه او د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په داسې حال کې دي چې اوس هم په ورځني ډول په ټول افغانستان کې د 100 په شاوخوا کې د کرونا مثبتې پېښې ثبتېږي.